الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد د لمر نړیوال تلویزیون ډیرو خوږو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو د شریعت احکام خپرونه ګورئ. دوستانو تاسو کولی شئ له موږ سره په دې خپرونه کې اړیکې ونیسئ په شپږ باندې او خپلې دیني پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. دوستانو یوه مهمه پوښتنه کومه پوښتنه چې له موږ سره دوستانو شریکه کړې ده هغه پوښتنه د قسطونو په باره کې ده. یعنې یو کس کور اخلي یا موټر اخلي، دغه موټر یا دا کور یا دې ته ورته موبایل شو یا بل شی شو یا موټر سایکل شو، نو بعضې ځایونو کې دا په قسطونو باندې ورکوي. یعنې یو خو دا ده چې نغدې روپۍ ورکه او موټر ترلاسه که، یو دا ده چې په قسطونو باندې شي. یعنې مثال په میاشت کې به تا ته زه 10,000 افغانۍ در کوم یا په میاشت کې به زه تا ته 100,000 افغانۍ در کوم. دا په قسطونو باندې. په نغدي پیسو باندې قیمت کم اوسیږي او لیکن په قسطونو باندې بیا دغه قیمت لوړیږي. آیا په قسطونو باندې کور موټر اخیستل دا جواز لري؟ ورځو دغې پوښتنې ته او ګورو د شریعت په رڼا کې چې دغه پوښتنه څه جواب لري. دوستانو د قسطونو باندې شی اخیستل یا کور وي یا یو بل شی اوسیږي چې یو سړی په قسطونو باندې اخلي، نو د شریعت په رڼا کې دا څه حکم لري؟ لومړی پوښتنه ده په قسطونو باندې کور اخیستل څه حکم لري په شریعت کې؟ ورسره یوه پوښتنه به بله هم راواخلو او بیا په جمع سره به یې جواب ورکړو. دویمه پوښتنه چې له موږ سره دوستانو شریکه کړې ده هغه پوښتنه دا ده چې سنت یا نفل لمونځ کول په ناسته باندې، سنت یا نفل په ناسته کول، نو آیا په موږ ته اجازه شته ده یا شریعت دې اجازه ورکوي چې یو سړی په ناسته باندې سنت وکړي یا نفل وکړي؟ د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې راځو چې په قسطونو باندې که یو سړی کور اخلي یا چې دی موبایل اخلي یا موټر سایکل اخلي یا موټر اخلي، نو دا په شریعت کې دا جایز ده. څلور واړه مذاهب د دې اجازه ورکوي چې یو سړی کولی شي چې دی په قسطونو باندې کور، موټر یا دې ته ورته یو بل شی واخلي، او که په دغې اخیستلو کې د دغې شي قیمت لوړیږي دا هیڅ نقصان نه لري او دا جایز ده. لکه مثال ته یو موټر سایکل اخلي په 50,000 افغانۍ باندې په نغدو، لیکن همدغه موټر سایکل تا ته په قسطونو باندې په 80,000 افغانۍ درکوي، دا بالکل جایز ده. خو په ابتدا کې دغه سړی به تا نه پوښتنه کوي چې آیا ته دغه موټر سایکل یا موټر دا رانه په نغدو اخلي یا که په قسطونو یې اخلي؟ که په نغدو وي دغه قیمت او که په قسطونو باندې وي دغه قیمت. څلور واړه مذاهب احناف، همدارنګې شوافع، همدارنګې موالک، همدارنګې مذهب حنبلي، دا څلور واړه مذاهب دغه د قسطونو باندې یو شی اخیستل په دې کې که قیمت لوړیږي دې ته مکمل د جواز فتوا ورکړې ده. بدایع صنایع هغه په دې باندې تفصیلي لیکل کړي دي چې په قسطونو باندې که یو سړی یو شی اخلي دا جایز ده. البته یو څه شرایط ورسره بیان سوي دي. فقهای احناف د جمهورو چې کوم فتوا ده د دارالعلوم دیوبند فتوا هم په دې باندې ده چې په قسطونو باندې یو شی اخیستل که په هغه کې قیمت لوړیږي دا څه مشکل نه لري، جواز لري. هغه شرایط چې هغوی ورته ذکر کړي دي، یو شرط پکې دا ده چې دغه کوم شی ته اخلي د دې نیټه باید معلومه اوسیږي. یعنې دا کوم قسطونو باندې چې ته کوم کور اخلي یا کوم موټر سایکل اخلي یا کوم موټر اخلي د دې باید نیټه معلومه اوسیږي. داسې نه چې بیا سبا ته نزاع پکې راشي یا جنګ پکې راشي، جګړه پکې راشي. دویمه شرط چې پکې علماء کرامو یا جمهورو فقهاو بیان کړی دی هغه دا دی چې مقدار د دې پیسو باید معلوم وي. یعنې دا کم مقدار چې ته په قسط کې ادا کوي دا باید مشخص وي. داسې نه چې سبا ته په دې کې نزاع راشي چې ولا
تا خو دې میاشتې کې کمې راکړي یا په بله میاشتې کې دې زیاتې راکړې وي باید دا یو مقدار د دې لپاره تعین شي چې په هره میاشت کې به دغه مشتري د بایع ته څومره پیسې ادا کوي. ورسره دریم شرط دا دی چې دا کم شی په تا باندې دغه سړی خرڅوي دا باید د ده په ملکیت کې واوسېږي نو بیا به یې په تا باندې خرڅوي. یعنې دا کم موټر چې په تا باندې په قسط باندې دی خرڅوي دا باید د ده په ملکیت کې واوسېږي. داسې نه چې شی بل چا سره وي دی په تا باندې خرڅ کړي او په قسطونو باندې پیسې ده ته ادا کوي او په داسې حال کې چې د دغه سړي ملکیت هم لا په دې سامان باندې نه راغلی بیا په دې صورت کې دا جواز نه لري که خپل ملکیت دې نه واوسېږي. که دغه شرایط پوره سول په قسطونو باندې کاروبار کول دا بالکل جایز دي. دویمې پوښتنې ته راځو چې کوم په سکرین باندې موږ لیکلې ده سنت یا نفل لمونځ په ناسته باندې کول دا جواز لري که نه لري. دوستانو سنت لمونځ کول یا نفل لمونځ کول دا په ناسته باندې بالکل جایز دي. زموږ د احنافو مسلک دا دی چې دا بالکل جایز دي. نبی علیه الصلاة والسلام هم په احادیثو مبارکو کې نقل دي چې خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم نفل په ناسته باندې کړي دي. همدارنګه سنت لمونځ چې دی دا هم سنت مؤکده په دغه مسایلو کې په حکم د نفلو کې راځي یعنې په سړی کولی شي. البته یو مسله ده چې د دغې ثواب به بیا نیم وي یعنې که د قیام سره ته نفل کوې په ولاړه باندې یا سنت چې دی ته په ولاړه باندې کوې نو چې که تا ته 100 درجې ثواب میلاویږي نو په ناسته به بیا تا ته 50% یعنې 50 درجې ثواب د هغې میلاویږي خو جایز دي. ورسره دا خبره یاد ساتئ چې په فرضو کې قیام فرض دی. بیا فرض چې دی په ناسته کول بدون د کوم عذر شرعي نه دا بیا جایز نه دی بیخي. یعنې که سړی روغ رمټ دی او د فرض په ناسته باندې کوي دا بالکل جایز نه دی. دا مونځ دې قبلیږي نه ځکه فرض پکې تر شو قیام په هغې کې فرض دی وقوموا لله قانتین نو قیام په فرضي مونځ کې فرض دی دا بیا په ناسته نشي کولی. بعضې کسان داسې دي خستګي او تنبلي یا چې د ستړیوالی دا ځان ته یو عذر ګڼي او وایي چې زه مو مونځ په ناسته باندې کوم. نو ګورئ په یاد ولرئ چې دغه ستړیوالی دا کوم عذر نه دی ښه چې ته سفر نه راغللی او ته وایې چې زه ډېر ستړی یم زه په ولاړه نشم کولی دا کوم عذر نه شمېرلی کېږي. عذر دې ته وایي چې د سړي په ملا کې چې دی یو قوي درد راغلی شدید یا په پښو کې درد راغلی دی ودرېدل د لپاره ډاکټرانو منع کړي دي ورته وایي چې ته به ودرېږي نه په داسې صورت کې دا عذر دی او دا عذر نه دی چې یو سړی ستړی دی اوس دی په ناسته باندې لمونځ کوي نو بالکل سنت یا نفل په ناسته باندې کول جایز دي. دوستانو دمې ته ورځو بیرته راګرځو له موږ سره اوسېږئ ډېرې مهمې پوښتنې لرو. دوستانو خپرونې ته ښه راغلاست درته وایو. مننه کوو له افغان ټیلیکام څخه چې زموږ خپرونه یې تمویل کړې ده. دوستانو تاسو کولی شئ له موږ سره په شپږ باندې اړیکه ونیسئ او خپلې دیني پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. ورځو یوه مهمې پوښتنې ته او ګورو چې دې شریعت په رڼا کې د هغې جواب څه دی. یو ورور پوښتنه کړې ده چې له ما نه په نشه کې یعنې ما نشه کړې وه البته نشه یو حرام فعل دی یو ناروا یو د ګناه فعل دی خو دا ورور پوښتنه کوي چې ما نشه کړې وه چرس یا ورته نشه د وضاحت نه دی ورکړی چې نشه کومه نشه ده کړې وه په نشه کې مې ښځې ته طلاق ورکړی آیا دا طلاق واقع کیږي که نه. راځو د دې پوښتنې ځواب ګورو د شریعت په رڼا کې چې په نشه کې که یو سړی طلاق ورکوي نو دا څه حکم لري. دا ډېره مهمه پوښتنه هم ده. په نشه کې طلاق ورکول ورسره به یو پوښتنه بله هم راواخلو او بیا به زه ګورو به چې د دې جواب د شریعت په رڼا کې د دې پوښتنو ځواب څه دی. بله پوښتنه چې له موږ سره دوستانو شریکه کړې ده هغه دا ده فرزندي نیول. پښتو کې داسې ووایي چې یو بل سړي نه د هغه زوی اخیستل چې چا اولاد نه وي او دغه اولاد بیا لویول دا په شریعت کې څنګه ده. روا که ناروا. دغه پوښتنې دوستانو ګورو چې شریعت د دې په باره کې څه وایي. لومړی پوښتنه کومه پوښتنه چې د ورور کړې ده چې په نشه کې مې خپلې ښځې ته طلاق ورکړی آیا دغه طلاق واقع دی که واقع نه دی. ګورئ زموږ د فقهای احنافو
چې کوم مذهب دی هغه دا دی چې په نشه کې طلاق واقع کیږي. هغه نشه چې خپله سړي کړې وي، مثلا یو کس دی شراب یې وڅکل، یا یې چې دی چرس وڅکل یا بانګ یې وڅکل یا دې ته ورته بله نشه یې وکړله، نو که دغه نشه کې د خپلې ښځې ته طلاق ورکوي دا طلاق بالکل واقع دی. او وجه یې دا ده چې دغه کس چې کله نشه کوي باید په دې باندې پوه سي چې په دغې نشه کې له ما نه داسې افعال ترسره کیدلی شي چې هغه شاید د ما د ژوند او د ما د آینده لپاره مشکل ساز اوسیږي. نو دغه سړی باید په دې باندې پوه اوسیږي. بعضې دوستان وایي چې دی خو بېخوده دی، دی خو په خپل ځان باندې نه دی، دی خو له ځان نه خبر نه دی. مولوي صاحب نو دا طلاق څنګه تاسې واقع کوئ؟ ګورئ دوستانو چې دی په نشه کې وي که نه نو دی مکمل بېخوده نه دی. که دی بېخوده وای که نه نو ده به خپلې ښځې ته طلاق نه ورکوو، ده به بیا مور ته طلاق ورکړی و یا به خور ته طلاق ورکړی و. دا چې دا مور او د خور او د ښځې فرق کولی سي او دا طلاق خپلې ښځې ته ورکوي، دې نه معلومات کېږي چې دی ښه په خود باندې دی، یعنې دومره پوهېږي چې طلاق ورکول څه مسله جوړوي که نه جوړوي. دا یو بهانه اوسېږي زیاتره کسانو لپاره چې په نشه کې طلاق رانه سوی دی. دغه بهانه شریعت هېڅکله هم نه مني. په دې باره کې احادیث مبارکو کې هم راغلی دي چې که چیرته یو سړی داسې و چې هغه په هغه باندې بېهوشي راغلله نو دغه بیا طلاق بیا نه واقع کېږي. یعنې ده خپله نشه نه ده کړې، په ده باندې چې شی راغلله بېهوشي راغلله. اوس دلته دا صورت کې دغه طلاق نه دی واقع. دارنګې یو سړی په خوب کې ښځې ته طلاق ورکوي، دغه طلاق بیا نه دی واقع. ولې دی بېخوده دی، دی خپل ځان نه خبر نه دی. یو کس لیونی شو، روغ جوړ دی، یودم لیونتوب ورباندې راغی او کاملا دی لیونی دی. اوس دغه سړی ښځې ته طلاق ورکوي، دا طلاق هم نه دی واقع. شریعت ګوره د هر یو شي لپاره خپل یو حدود یو چوکاټ ټاکلی دی. داسې نه دی چې هر څه ته کوې او هغه تا باندې بیا مشکل جوړ سي. نه، کوم شی چې ته په خپل فعل سره ترسره کوې په هغه فعل کې ته نیول کېږي. ته خپله چرس کې، ته خپله بنګس کې، ته خپله چې دی شراب څکې، ته خپله ځان بېخوده کوې لګې او بیا ګیله له شریعت نه کوې چې زه خو په ځان نه پوهېدلم. نو البته په دغه صورت کې چې یو سړي نشه کړې وي، خپلې ښځې ته طلاق ورکړه، دغه طلاق 100% واقع دی او دا سړی دی بیا که یو طلاق یې ورکړی، 2 طلاق یې ورکړی، یو څه حل لاره شته ده. او که چېرته 3 طلاق یې ښځې ته ورکړی وي نو بیا دغه ښځه د ده د نکاح نه وتلې ده. د دې لپاره هېڅ یو بهانه شریعت نه مني. په دغه مسایلو کې احتیاط کول پکار دي. ورسره دویمه مسله چې ډېره مهمه مسله ده، فرزندي نیول د اسلام له رویه. یعنې یو سړی راجیګ سو، هغه بلکې یو ورور موږ نه پوښتنه کړې ده چې د ما 3 لورګانې دي او نور ډاکټرانو جواب راکړی چې ستا اولاد نور نه پیدا کېږي. اوس که زه چېرته خپل یو چا نه یو ماشوم راواخلم او دا ماشوم لوی کړم نو دا د شریعت له نګاه نه څنګه ده؟ او داسې مسایل شاید زموږ څومره سامعین اوریدونکي چې دي دې ته ډېرو ته داسې مشکل راپېښ سوی وي او په دې کې شاید دوی شک او تردد ولري. ښه په غور سره واورئ. ګورئ، فرزندي نیول یا ماشوم په اولاد سره نیول دا جایز دي، خو البته دغه ماشوم چې تا خپل ځان سره ونیو دا ستا اولاد نه کیږي، دا ستا زوی نه دی، نه ستا د ښځې زوی دی. قرآن عظیم الشان په متعدد آیاتونو کې الله رب العزت فرمایي چې ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. تاسو خپل پلاران را وبلئ، په خپل اصلي پلاران چې دی هغه راوبلئ خپل ځان ته، دغه ستاسو لپاره بهتر ده. همدارنګې وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواهکم والله یقول الحق. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، هغه چاته چې تاسو چغې وهئ چې دا زموږ بچیان دي، دا ستاسو هېڅکله هم اولاد نه دی. نو قرآن په صراحت سره منع کړې ده. دغه ماشوم که ته اخلي خپل ځان ته یې لویوي، د دې ماشوم که ماشومه ده، نجلۍ ده، په لویېدلو سره بیا د دغه سړي نه به پرده کوي. او که چېرته هلک دی نو دغه مور چې مور یې نه ده په حقیقت کې او لویه یې ده نه به پرده کوي، ځکه دا نامحرمه ده. هغه صورت چې د جواز صورت ته علما کرام فرمایي هغه دا دی چې که چېرته دغه ښځه دغه ماشوم ته شیدې ورکړي نو او دا ماشوم هم د 2 کلو وي، یعنی 2 کلو نه کم اوسیږي، په دا صورت کې دغه ماشوم د دې رضاعي اولاد شو، که دا لویی بیا ورته جایز ده.
که نجلۍ وي که هلک وي، خو په شرط د دې باندې چې دغه مور ورته څه شی ورکړي، شیدې ورته ورکړي. اوس یو ښځه به وایي چې اولاد نه کېږي، شیدې له کومه سوی، نو داسې دوايانې راوتلي دي چې که چېرته یوه ښځه وخوري شیدې را پیدا کېږي. په دغه صورت کې بیا د دې دا مشکل حل کېدلی سي. یو صورت بل هم دی، هغه دا دی چې که چېرته یوه ښځه خپل وراره یا خپله ورېره یا دغه سړی خپله وراره خپل ورېره هغه راواخلي، نو دغه کې هم یو څه صورت را پیدا کېږي د جواز. که نجلۍ اوسېږي ورېره، خو دواړو ته مشکل نشته، ځکه د سړي ورېره ده او ښځې نه خو هسې هم پرده نه راځي. او که هلک اوسېږي نو بیا هم دغه وراره که غټېږي نو د سړي لپاره خو صحیح ده وراره دی، د ښځې لپاره خو هېڅ هم نه کېږي. خو که چېرته یې شیدې نه وي ورکړي، که د شیدو مسله راځي په رضاعت کې بالکل دا مسله حل کېدلی شي. خو که چېرته د رضاعت مسله نه اوسېږي، دلته به بیا رشتې سره خرابېږي او مشکلات به جوړېږي. که پردی ماشوم وي خو 100% بیا دغه ښځه دغه د دې چې دا بلوغ ته رسېږي بیا دا په خپل کور کې نشي ساتلی. او دغه سړی هم که چېرته نجلۍ اوسېږي چې بلوغ ته ورسېدله، بیا دا په خپل کور کې نشي ساتلی. نو په دغه مسلو کې هم باید ډېر جدي پاملرنه وکړي چې د رضاعت په مسلې کې دغه ماشوم فرزندي نیول، اگر چې خلک یې په اولاد باندې نیسي، لیکن اولاد د کېږي نه، جواز لري، مشکل نه لري. دوستانو بیا هم لنډې دمې ته ورځو، ډېرې مهمې پوښتنې دي، له موږ سره اوسېږئ، بېرته راګرځو. دوستانو خپرونې ته ښه راغلاست درته وایو. بیا هم مننه کوو له افغان ټیلیکام څخه چې زموږ خپرونه یې تمویل کړې ده. دوستانو تاسو کولی شئ له موږ سره په شپږ باندې اړیکې ونیسئ. یوه مهمه پوښتنه یو ورور موږ سره شریکه کړې ده، هغه دا ده چې وایي امام پسې ولاړم او په دویم رکعت کې مې فکر شو چې بې اودسه یم او د لمونځ نه راوتلی نه شوې ځکه شرمېدم، نو بیا د لمونځ ته مې ادامه ورکړله او د لمونځ مې همداسې ترسره کړو، یعنې بیا اودسه مې ترسره کړو. اوس په تشویش کې یم چا راته ویلې چې دا خو ګناه لري. دغه مسایل شاید ډېرو دوستانو ته پوښ سوي. ګورو چې شریعت د دې په باره کې څه وایي. په دویم رکعت کې رایاد شول چې بیا اودسه یم. په دویم رکعت کې رایاد شول چې بې اودسه یم. او ورسره یو بله پوښتنه هم راخلو، کومه چې له موږ سره دوستانو شریکه کړې ده، هغه دا ده په دروغو باندې قسم خوړل کومه کفاره لري. یو ورور پوښتنه کړې ده چې ما نه په یو مسله کې په دروغو مې قسم وخوړه، ښه پوهېدم چې په دروغو دی، اوس زه څه کفاره ورکړم؟ په دروغو قسم خوړل کومه کفاره لري؟ نو ګورئ دواړه مهمې پوښتنې دي دوستانو. یوه پوښتنه دا وه چې یو ورور پوښتنه کړې وه چې په لمونځ کې په دویم رکعت کې بیا اودسي راته اندازه وشوله او بیا لمونځ ته مې ادامه ورکړه. ګورئ په یاد ولرئ کله هم چې که امام وي، لومړی خبره به امام ته راواخلو. که چېرته امام وي او امام په دې پوه شو چې زه بیا اودسه یم، په لومړي رکعت کې، دویم کې، دریم کې، څلورم کې، هر وخت کې چې پوه شو، فوراً به لمونځ همدغه ځای کې قطع کړي. که بیا اودسه شو خو کولی شي چې هغه بیا اودسۍ سره فوراً خپل شاته چې کوم کس د پسې ولاړ وي هغه مخکې کړي او هغه نایب امامت مخکې ویسي. خو کله که دته معلومات وشو چې ما هېڅ اودس نه و، نو بیا د دې لمونځ قطع کړي او بل کس مخکې کوي یا خپله ځي اودس کوي بیرته راځي، نو د دا مسله ده. هغه کس چې مقتدي دی او هغه په دې باندې پوه شو چې د ما اودس نشته، په اول رکعت کې که په دویم رکعت کې وي، نو فوراً د لمونځ پرېږدي او ودیځي، له رکعت نه دې ووځي. دغه رکعت ته ادامه ورکول دا ډېره سخته عظیمه ګناه لري. تاسو پوهېږئ که چېرته یو سړی بیا اودسه لمونځ قصدي عمدي وکړي
او د لمونځ ته یو قسم ریشخند غوندې فکر وکړي کفر ته رسېږي ورباندې او که چېرته داسې وي چې صرف د شرم له وجې نه دی نه وځي نو دا خپله هغه عظیمه ګناه ده یعنې په دې کې هېڅ شرم نشته انسان باندې مختلف حالات راځي انسان بې اودسه کېدلی هم شي انسان کېدلی شي هیرې وي چې زه بې اودسه یم یعنې بې اودسي دا خو کوم یو تا پورې مسله نه ده چې تش تا ته رامخکې سوې ده دغه څومره خلک چې د لمونځ ته راغلي دي دا ټول اودس کړی دی راغلي دي دا بې اودسه و اودس یې کړی دی نو که تا نه اودس هیر شوی و نو څه پروا کوي دغه لمونځ ته ادامه ورکول د خاص د شرم په خاطر چې ولا څوک ونه وایي چې دا سړی څنګه ووته د مابین نه دا خپله په خپل ذات کې دا ډېره عظیمه ګناه ده یو هغه صورت که چېرته د تا وتل ناممکن و بیرون دومره صفونه ولاړ دي چې که ته وځې د خلکو منځونه خرابېږي هغه دا ده چې بیا به هغه خپل لمونځ دغه ځای کې قطع کړي ته نه که ښکته پورته کېږي یا په خپل ځای باندې کښېنې دا به بهتره وي یعنې که تا ته د وتلو امکان نشته ده په خپل ځای باندې سلام وګرځوه او همغه ځای کې کښېنه انتظار وباسه چې کله د لمونځ پوره شو د امامت خلاص شو بیا وځه اودس وکړه او راشه خپل لمونځ دی وکړه په داسې صورت کې تا غاړه نه بندېږي او که ته د لمونځ ته ادامه ورکوې همداسې لګیا یې امام سره او په داسې حال کې چې ښه پوهېږي چې امام اودس نشته نو بیا دا د تا لپاره جایز نه دي البته تا په ګناه کې ځان مبتلا کړه نو ما درته دواړه لارې وښودلې امام ته خو پکار ده فورا لمونځ قطع کړه وځه او مقتدي ته هم پکار ده لمونځ قطع کړه که د وتلو امکان وي وځه که نه وي وتل نو په خپل ځای باندې کښېنه او انتظار وکړه سلام اړولو ته چې سلام واوښته بیا وځه له مسجد نه له صفونو نه او خپل اودس دې تازه کړه دویمه پوښتنه چې کوم موږ راخیستې ده یو ورور پوښتنه کړې وه چې په یو معامله کې یو چا سره ناست وم او ښه پوهېدلم چې دغه حق د ما نه رسېږي په دروغو مې قسم وخوړو چې دا د ما حق دی اوس څه کفاره ورکړم ګورئ دا کفاره چې ده دا د دروغو په قسم کې نه ده قسمونه موږ درې قسمه قسمونه لرو یو د یمین لغوه یو د یمین منعقده او یو د یمین غموس یمین لغوه دې ته وایي لکه دا خلک چې دی هسې بدون د کوم ارادې او د قصد او د نیت نه الفاظ په خوله باندې راولي والله که داسې مې کړي والله که داسې وکړم دا په خپل ذات کې ویل نه دي پکار خو که وشو دا قسم کې نه راځي دویم د یمین منعقده یمین منعقده دا ده چې یو سړی ووایي چې سبا ته به زه قسم مې دی په الله وي چې سبا ته به زه یو سپاره تلاوت کوم یا قسم مې دی په الله وي چې تا ته به زه یو بوتل پیپسي در کوم داسې قسم وخوري او سبا ته دی دا کار ونه شي کړلی نو دې صورت کې دا سړی څه دی کفاره به ورکوي ځکه قسم کې حانش شو یو شي د اراده د پوره کولو اراده یې کړې وه هغه یې ونه شوی تللی یا د یو شي د ترک کولو اراده یې کړې وه ویې نه شوی تللی یو ورور ما نه پوښتنه کوله مولوي صاحب قسم مې خوړلی و چې په دې میاشت کې به خامخا سګرټ پرېږدم وایي پرې قسم مې خوړلی و چې میاشت پوره شوله بیا مې سګرټ وڅکه نو دا اوس قسم کې حانش شو هغه قسم چې ته ښه پوهېږې چې دغه کار دروغ دی او ته پې قسم خورې نو دا بیا کفاره مفاره نه لري دغه قسم پوښتنه چې تا کړې په دروغو قسم خوړل چې ښه پوهېږې چې دا دروغ دي دا کفاره نه لري دې ته یمین غموس وایي دغه سړی به الله پاک په جهنم کې غوپې ورته ورکوي ورته وایي به چې تا د ما دا نوم د دروغو لپاره استفاده کوو د خلکو ته چې یو سړي ته قناعت ورکوي ښه نه ورته وایي په الله مې د قسم وي چې داسې ده دا خبره یعنې د الله دا نوم چې هغه سړي ته یاد شي هغه سړی باور وکړي ستا په خبرې باندې نو دغه د الله دا نوم نه د اوزار په طریقې سره استفاده کول دا په شریعت کې جایز نه دي دوستانو مونږ ډېر داسې کسان وینو دا قسمونه داسې خوري ته به وایي که ګپ شپ دی ورته او هېڅ په قصه کې هم نه وي دا د الله نوم د دې لپاره راغلی دی لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین نو کفارې بحث هغه به بیا به وکړو چې کفاره د قسم څه شی ده تنها د ما هدف په دغه سوالونو کې په دغه پوښتنه کې دا دی چې که چېرته ته ښه پوهېږې چې دغه کار دا ما نه دی کړی او ته قسم خورې چې دا ما کړی دی یا چې دی هغه کار تا کړی وي او ته یو چا په مخ کې قسم خورې چې قسم په الله دی چې دا ما نه دی کړی په داسې صورت کې دغه قسم بیا کفاره نه لري ته په یو ډېر عظیم ګناه کې مبتلا شولې ورسره دا ده چې د دغې ګناه په مسله کې به ته د الله نه بخښنه غواړې او الله درته که بخښنه وکړله انشاءالله الله به درته عفو وکړي دوستانو د خپرونې وخت اختتام ته رسېدلی دی تر بلې خپرونې پورې په الله سپارو الله مو مل شه